السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو موږ د بزنس واتساپ باره کې ده چې موږ څنګه بزنس لپاره واتساپ جوړ کړو، استعمال یې کړو، په هغه کوم پروفایل سیټنګ دا موږ څنګه وکړو. نو ډېره خوندوره ویډیو به تر اخره ګورو. که تر اوسه پورې په چینل باندې یا په پیج باندې څه نوي وو نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړه. دا ویډیو څخه پیج نه کړو نو پیج در سره ضرور فالو کړو. نو ټول فرسټ اف آل تاسو راشه پلی سټور ته، که چا نوي ډاونلوډ کړی پلی سټور ته به لاړ شو، دا به سرچ کو واتساپ بزنس یا بزنس واتساپ. سو کتلی شو د اپلیکیشن دا به ډاونلوډ کو. پلی سټور کې چې کوم دي دوه واتساپ ملويږي، یو واتساپ مسنجر دی کوم آفیشل دی، یو واتساپ بزنس دی لکه څنګه فیسبوک کې لاړ فیسبوک آفیشل، دا طریقې سره دا کې بزنس واتساپ او کوم آفیشل واتساپ دی نو دا دوړي دي. کله هم څو دا ډاونلوډ کړو کله به دا باندې کلیک وکړو، کوم دا فرست نمبر 3 ډاټ اپشن دی نو په دا باندې به کلیک وکړو. کوم اخر سر اپشن دی سیټینګ نو دی پر سیټینګ باندې کلیک وکړو. تاسو به دا اوپن شي، کوم دا بزنس ټول اپشن دی ولې به دا ټولز اپشن باندې کلیک وکړو. دلته به تاسو بله صفحه اوپن شي، دا کوم دا فرست نمبر اپشن دی پروفایل بزنس پروفایل او کوم دا واتساپ اپشن دی نو په دا باندې بیا کلیک وکړو. دلته به تاسو کوم د پروفایل د به اوپن شي، کوم د فرست نمبر پنسن اپشن په دا باندې به کلیک وکړو. په دغه کې تاسو دلته کور فوټو کوم د پروفایل فوټو لکه څنګه فیسبوک کې अब کور فوټو کوم پروفایل فوټو نه دا نه لګولی شو. کوم د 2 نمبر نو په دغه کې تاسو خپل نوم ایډ کولی شو، کوم نوم هر نمبر نوم کې ایډ کولی شو. کوم د 3 نمبر دی نو په دغه کې تاسو کوم بزنس مدد تاسو څه کړو بورې څه بزنس دی، سکول هوټل دا کې څه نوي بره سرچ اپشن دی سرچ وکړو. که بیا پکې هم داسې یو بزنس پر واتساپ کې نو موجود نو ادر بزنس ته سلیکټ کړو. مطلب څه کاروبار دی چې هغه دا کې نشته نو ادر بزنس ته سلیکټ کړو. دا کې هر نمبر بزنس کوم نمونه هغه شته دی نو پر سیو اپشن به کلیک وکړو. وړاندې کوم دا بل اپشن دی بزنس ایډریسز، مطلب تاسو کوم بزنس دی هغه کوم دکان دی یا سکول وغیرہ هر نمبر څه بزنس وي نو په کوم ځای کې هغه لوکیشن کې هم ایډ کولی شو، سیو یې کړو. په ډېر په اسانه طریقې سره تاسو خلک کنټیکټ کوي. دلته کوم د ډسکرپشن اپشن دی په دغه کې تاسو لیکلو پر درکوي، دا کې لیکل مې کړ هر نمبر کولی شو، څه فیسبوک وغیرہ ټیک ټاک وغیرہ چینل هر نمبر دا کې هر نمبر لینکونه ایډ کولی شو. دا کې لیکل ټیکسټ میسج هر نمبر لیکل کې کولی شو نو سیو به کو. په دا ځای کې د ډسکرپشن تاسو پر درکړی دغه کې ټیکسټ هر نمبر دغه میسج لیکلی شو تاسو نو پر سیو باندې به کلیک وکړو. دا پسې کوم د بل اپشن دی بزنس هورس، دا مطلب دا تاسو 2 غنټې کاروبار کوو او 3 غنټې لاس غنټې سو مثلا یو دکان وي هغه 2 غنټې کې لوي او 3 غنټې 9 غنټې تاسو خپل کاروبار د پر دا کې ته سلیکټ کولی شو. سیکنډ بل اپشن دی ایمیل، دا کې خپل ایمیل هم ایډ کولی شو. تاسو په ایمیل باندې هم خلک کنټیکټ کولی شي، میسیج کولی شي. سیکم ویب سایټ اپشن دی دلته خپل ویب سایټ وي هغه کې هم ایډ کولی شو، سیو به کو لینک په ته پیسټ کو سیو به کو. دا سره د کوم ایډ فیسبوک او انسټاګرام نو په دغه کې تاسو خپل انسټاګرام او فیسبوک هغه کې هم ټچ کولی شو. نو ډېر په اسانه طریقې سره تاسو خپل فیسبوک او انسټاګرام کې هم کنټیکټ کوي. نو دا پروفایل سیټینګ که ویډیو خوښي ضرور در سره لایک او داسې خوندور ویډیو ګورو پر زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړو. نیکسټ ویډیو پر موږ کمنټ ضرور وکړو چې نیکسټ ویډیو په کوم ټاپک باندې اپلوډ کړو. دا ویډیو څوک فیسبوک پیج نه کړو نو ضرور در سره ویډیو مخکې ملګرو سره